السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول لیدونکي به راته روغ جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي وای. خو کومې نوالو نن بیا هم تاسو ته زموږ د چینل له طرفه یوه ډیره مهمه ویډیو در نشریږي. هیله ده چې تر پایه یې وګورئ او ګټه ورنه واخلئ. ویډیو په دې ډول ده چې موږ تاسو ته په دې ویډیو کې درښایو د مسنجر دوه داسې کارونه چې ستاسو ټول رازونه افشا کولی شي. مثلا تاسو د کورنۍ سره ناست یې په یو ځای کې، که چېرته هغې دوو نقطو ته مو پام نه شو، هغه دوه نقطې در څخه کلیک شوې، نو کولی شي ستاسې د کورنۍ ټول عکسونه او همداشان هغه موجود وخت کې چې هر څوک در سره وي د هغې کسانو ویډیو ستاسو مقابل طرف ته واستول شي. تاسو به فکر هم نه وي خو ستاسو ملګري ته به هغه ویډیو استول شوي وي. نو د نورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او همداشان که دا ویډیو مو خوښه شوه لایک ورکړئ او همداشان کمنټ کومه پوښتنه لرئ. نو طریقه په دې ډول ده چې کله تاسو مسنجر کې له یو ملګري سره چټ کوئ. ګورئ مسنجر ما خلاص کړ، مثلا دغه نفر سره زه چټ کوم. ګورئ دلته لاندې یو جمع نشان دی، کمرې نشان دی، عکس نشان دی او همداشان د مایک نشان دی. نو د منځ کې کمرې او د عکس نشان سره باید تاسو ډیر پام وکړئ. که چېرته د کمره باندې کلیک وکړئ نو ستاسو ته پته لګیږي چې دغه د کمره راووښته او یوه بله طریقه هغه پټه ده، تاسو ته نه ښکاري. ګورئ زه د عکس ځای باندې ګوته نیسم. ګورئ ډایرکټ کمره راغله چې زه څنګه ګوته جګه کړم دا عکس دغه نفر ته ځي. وګورئ کلیک مو وکړ، یعنې څنګه چې ګوته زه د دغه ځای څخه جګه کړم، ګوره ډایرکټ عکس لاړ. نو درته نشي کولی چې بیا هغې نفر نه یې واپس ډیلیټ کړي. او ورپسې په څنګ کې د کمرې نشان دی، که چېرته مو د کمرې نشان باندې کلیک وکړ دا ګورئ بیا ویډیو کوي. دغه نشان چې دی دغه ویډیو کوي. کله مو چې ګوته نیولې وه او پرې مو ښوده نو دغه ویډیو یې وکړه او مقابل طرف ته به تاسو فکر هم نه وي، د ویډیو به تللی وي. نو د دغه دوو نقطو سره تاسو ډیر پام وکړئ، ګوته ما پرې نیسئ، ځنډ ما پرې کوئ، نو انشاءالله ستاسو راز به محفوظ وي. دغه دوو نقطو ته ډیر پام وکړئ. زموږ ویډیو له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغې عزت خوندي وساتل شي. مننه.